و اسلام اینمی عبادات را بسه قسم کرد. یک اونمو گواز اونمو عبادت است که او را عبادتی بدنی میگوید، فقط و فقط به بدن ادا میشه. در ادا کردن اونمو عبادت به مال ضرورت نیست، مثل که رمضان است یا صوم روزه است. دومی طور عبادت است که فقط تنها و تنها به مال ادا میشه، مثل که زکات است، ایرا عبادت مالی میگوید. و یکو قسم عبادت است که مال و جان هر دو میخواه، او را حج میگوید. در ادا کردن حج هم مال مصرف میشه و هم جان مصرف میشه. و اینمی حج یک عبادت عاشقانه است. ما گفتیم در ابتدا که وقتی که ما و شما رمضان را گرفتیم، روزه رمضان را، یک ارتباط، یک تعلق در میان مخلوق و خالق بسته شد. علی نمی بنده بر الله تعالی عاشق شد، الله تعالی معشوق شد. لہذا برای اظهار عشق یک عبادت را روان کرد که اون امور عبادت را حج میگوید. یک عبادت عاشقانه است. چطور عاشقانه؟ وقتی که عاشق معشوق خود را به دست میاره، برای آوردن معشوق خود به دست خود، عاشق از هر چیز تیر میشه، هر چیز را ترک میکنه. اینطور در حج است. در حج اولین چیز احرام است. احرام. مردم فکر میکنه که احرام معنا اینمی دو لباس را پوشیدن بس. نی. احرام از تحریم است، یک چیز را بر خود حرام کردن. وقتی که مسلمان احرام را بسته کرد، علی نمی مسلمان اعلان کرد که ما تمام خواهشات را، تمام جائز چیز را هم بر خود حرام کردیم. د دین ورسته مسلمان گندل جامع نه اغوندي. د احرام د تړلو ورسته مسلمان سر نه پټوي. د احرام څخه ورسته مسلمان پښې نه پټوي. د احرام څخه ورسته مسلمان د خپل بدن ورشته نه کموي، نوک نه پرې کوي. د احرام څخه ورسته مسلمان خوشبويي نه استعمالوي. دا د عشق انداز دی. عاشق چې کله د معشوق سره وصل سي، یو ځای سي، بیا د هغه څخه د خپل ځان په باره کې زیب و زینت، د خپل ځان په باره کې راحت، دا هر څه هیر وي. دوهم چې کله مسلمان لاړی د الله جل شانه و کور ته حاضر سو، هلته مسلمان یو دیوانگی، یو مجنونانه حرکت کوي. هغه حرکت څه دی؟ د خپل معشوق پر کور باندې تاویږي، او که موقع په لاس ورلله د خپل رب جل شانه او معشوق کور دا مچوي، پر حجر اسود باندې خلیز دی مچوي. او که موقع په لاس ورغلله پر ملتزم شریف باندې مسلمان لاسونه نیسي، خپل ځان د ملتزم شریف په مخ کې داسې غورځوي لکه یو څوک چې د خپل معشوق په پښو کې ځان غورځوي. دا د عشق انداز دی. په دنیا کې موږ او تاسې د مجنون او لیلا په نامه باندې د عشق یو داستان لرو. وای مجنون دا د لیلا کلی ته ولاړی. لیلا د هغه کلی څخه تللې وه، کوچان وتللې وه. نو مجنون چې کله د لیلا کلی ته راغی،
نو دا دیوال به یې مچه کوي، هغه دیوال به یې مچ کوي، هغه کاڼي به یې مچ کوي، هغه لوټه به یې مچ کړل، هغه ځمکه به یې مچ کړله. نو خلکو وویله ول دا لیونی دی، د مجنون خپل نوم قیس دی، قیس. نو خلکو په ده باندې د لیوني نوم کېښوي، ول دا مجنون دیوانه دی، ځکه دا په کاڼو او په دیوالو باندې عاشق دی. نو مجنون یو شعر ووایه: لقد امر على الديار ديار ليلى، لقد امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. زه د لیلا په کلي باندې روان یم، کله د لیلا په کلي کې دا دیوال مچ کم، کله هغه دیوال مچ کم، کله ځمکه مچ کم، کله کاڼي مچ کم. د خلکو دا فکر دی چې دا په دیوالو باندې عاشق دی. وما حب الجدار شغفن قلبي، د دیوالو محبت زما زړه کې نسته، ولكن حب من سكن الديار، څوک چې په دې کورو کې په دې دیوالو کې پاته سوی دی لیلا، د لیلا محبت مې په زړه کې دی. د لیلا په وجه باندې د لیلا دیوالونه هم خوند راکوي، د لیلا د وطن ځمکه هم خوند راکوي، د لیلا د وطن لوټه او کاڼې هم خوند راکوي. داسې مسلمان چې کله ولاړ سي د رمضان المبارک د عبادت څخه وروسته د الله جل شانه سره یو عشق پیدا سو، د هغه عشق په نتیجه کې مسلمان د الله جل شانه کور ته حاضر سو، مسلمان بیت الله ته حاضر سو. نو کله پر بیت الله باندې طواف کوي، کله په بیت الله کې دننه حجر اسود موچوي، کله پر ملتزم باندې خپل سینه موشي او سر لڅ دی، پښې لڅې دي، پر بدن باندې ګنډلی لباس نسته، وریښتان ببر دي او خوشبویي نسته. دا د عشق یو انداز دی، دا یو عاشقانه عبادت دی. الله جل شانه د خپلو بندګانو څخه غواړي: ولله علی الناس حج البیت. الله جل شانه له طرفه څخه پر خپلو کاملو بندګانو، نیکو بندګانو باندې حج د بیت الله فرض دی. من استطاع الیه سبیلا، څوک چې د دې ته د رسېدلو طاقت ولري.